अस्सलाम वालेकुम नाजरीन द नन ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اجاز یوسفزی کتونکو په نننی ویلاګ کې به زه څلور موضوعاتو باندې خبره کوم د افغانستان قندخار ښار کې د افغان طالبانو اعلی سطحي سکیورټي اجلاس شوی دی په دې کې پاکستان هم زیر بحث راغلی دی د دې نه علاوه خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو لپاره دوه هولډینګ کیمپس قایم کړی شوي دي دغه رنګ افغانستان کې هم جوزجان ولایت کې په 1000 ایکړه ځمکه باندې د افغان کډوالو لپاره د کیمپونو جوړولو پروګرام مخې ته راغلی دی د دې نه علاوه کابل ایرپورټ باندې څلور چینی وګړي گرفتار کړی شوي دي او لکي مروت کې خفیه اطلاع باندې اپریشن دوران ویل کېږي چې تقریبا و پورې اهلکاران شهیدان شوي دي او شپږ ترهګر وژل شوي دي د دې نه علاوه زه بل ذکر کوم چې باجوړ عنایت کلي کې پولیس چیک پوسټ باندې حمله شوې ده په دې کې ځاني نقصان نه دی شوی د پروګرام باقاعده آغاز نه مخکې تاسو ته درخواست دی چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ کمنټ باکس کې خپل کمنټ پرېږدوئ چې ما تاسو د تاثراتو پته لګي د ویلاګ باقاعده آغاز به د افغانستان نه کوم د افغانستان په قندخار ښار کې د ملا هبت الله اخونزاده په مشرۍ کې اعلی سطحي سکیورټي اجلاس شوی دی په دې اجلاس کې سراج الدین حقانی داخله وزیر او دغه رنګ ملا محمد یعقوب څوک چې دفاع وزیر دی دوی ګډون کړی دی او د داخله وزارت او د دفاع وزارت نائب وزرا هم په دې کې موجود وو دغه رنګ انټيليجنس ادارې سربراه هم په دې اجلاس کې ګډون کړی دی په دې اجلاس کې د افغانستان مجموعي سکیورټي صورتحال باندې بریفینګ ورکړی شوی دی سینیئر صحافي طاهر خان صاحب ویلي دی چې پاکستان هم په دې کې زیر بحث راغلو او دا هغه معامله ده یعنی چې کوم افغان طالبان یعنی په وړوکې سطح باندې اگر چې دا طالبان د خودی په پاکستان کې کاروایی کوي د دهشتګرد تنظیمونو سره دوی دهشتګرد کاروایی کوي نو دا معامله هم په دې کې زیر بحث راغلی و او په دې باندې غور هوس شوی دی چې ګنې دا طالبان یعنی افغان طالبان په پاکستان کې د کاروایو څخه څنګه منع کړو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې څو میاشتې مخکې د افغانستان حکومت دا فیصله کړې وه چې په د افغانستان نه بهر چې څوک کاروایی کوي دا جهاد نه دی بلکې دا د یو جنگ چې کوم دی مترادف دی نو دا معامله هم د پاکستان معامله په دې اجلاس کې ډسکس شوې ده د دې نه علاوه د افغانستان لپاره د ټولو نه لوی خطر داعش ترهګر ډله ده ټایم ټو ټایم هغوی په افغانستان کې دهشتګرد کاروایی کوي د داعش مسله هم په دې اجلاس کې زیر بحث راغلی وه کتونکو د دې اجلاس سره هغه ګنګوسو سر خوړلی دی چې ګنې وزیر داخله سراج الدین حقانی د طالبانو د سپریم لیډر ملا هبت الله اخونزاده سره څه اختلافات راغلي دي او هغه ریزاین ورکړی دی خو نن داسې ښکاره شوله چې په دې اعلی سطحي اجلاس کې نه صرف سراج الدین حقانی بلکې ملا محمد یعقوب دفاع وزیر او نور یو شمېر چارواکي په دې کې ګډون کړی دی کتونکو د افغانستان طالبانو ترمنځ چې کوم د اختلافاتو د هغه ورځ د هغه وخت مخې ته راغله کله چې د دفاع وزیر ملا یعقوب په مشرۍ کې د دفاع وزارت او دغه رنګ د نورو وزارتونو د نایبینو اجلاس وشو نو په دې کې حقانی یعنی سراج الدین حقانی ګډون نو کړی نو خلکو دا تاثر واغسته چې ګنې د دوی ترمنځ ډیر زیات اختلافات راغلي دي په دې باندې بې شمېره ویلاګز جوړ کړی شو دغه رنګ په میډیا کې دې لغټ کوریج ورکړی شو خو دغه ګنګوسو په باقاعده توګه سر خوړل دی د پروګرام دویمه برخه کې به زه ذکر کوم چې ای سی سی کارډ لرونکي افغان کډوالو په مهلت کې د شمار یو څو ورځې پاتې شوي دي 31 مارچ ته دوی لپاره مهلت ورکړی شوی دی په دې کې د مزید توسیع پروګرام نشته دی د 13 ورځ دا فیصله پاکستان کړې وه چې توسیع ورکولو په پوزیشن کې نه یو د دې لپاره په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 2 هولډینګ کیمپس قایم کړی شوي دي او دغه رنګ په سند کې هم یو هولډینګ کیمپس قایم کړی شوی دی دوی دا اراده لري چې کم افغان کډوالو خلاف کریک ډاون وکړي شي او دوی گرفتار کړی شي نو دوی به اول د هولډینګ کیمپس ته راوستلی شي او د دې ځای نه به خپل وطن ته لیږلی شي په هر یو هولډینګ کیمپس کې تقریبا د 1500 افغان کډوالو گنجایش موجود دی د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې افغان حکومت هم د مهاجرینو لپاره تیاری نیسلی دي جوزجان ولایت کې تقریبا په 200 ایکړه باندې مشتمل یو کیمپ قایمیږي یو لوی کیمپ دی یعنې په 1000 ایکړه باندې 1000 ایکړه تقریبا 14,000 جریب ځمکه راځي یعنې د افغان کډوالو لپاره دغه ځای مختص کړی شوی دی غیر ملکي حکومتونو یعنې قطر حکومت او یو شمېر نور حکومتونو دوی سره دا د واده کړې ده چې د مهاجرینو لپاره به دوی امداد ورکوي
کېږي. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې د شمار یو څو ورځې پاتې دي او افغان حکومت هم د مهاجرینو لپاره دا قسمه تیاری نسلي دي. زه به لږ ذکر وکړم چې کابل ایرپورټ باندې 4 چینی وګړي ګرفتار کړي شوي دي. په هغوی باندې دا الزام دی چې دوی د افغانستان نه سره زر خپل ملک ته منتقل کولو کوشش کولو. څوک وایي چې 1 کیلوګرام دی، څوک وایي، خو بهرحال د دې ډیټیلز نه دي راغلي، خو د دې ډیټیلز اگر چې راغلي دي چې د چینی وګړي دي او دوی په کابل ایرپورټ باندې ګرفتار کړي شوي دي. کتونکو هر یو ملک دا کوشش کوي چې په هغه ملک څومره هم سونه پرته ده، سونه ګولډ پروت دی، دا د هغې ملک نه بهر ونځي. د دې سره یعنې راتلونکي معاشي نظام چې کوم قایمیږي، دا اوسنی نظام خو تاسو ته پته ده چې دا سر خوري ورځ تر بله دا د زوال په لور روان دی. راتلونکي نظام کې به د ګولډ ډېر غټ کردار وي. مختلف حکومتونه دا کوشش کوي چې ګولډ په خپل ملک کې پاتې کړي. کتونکو د امریکې نه جرمني او فرانس هم خپل ګولډ خپل هیوادونو ته راوړي دي. دغه رنګ افغان طالبانو هم په دې کانټیکس کې شاید چې کاروایي کړې وي چې د ملک نه دغه ګولډ بل هیواد ته لاړ نشي او په دې تور کې تقریبا 4 چینی وګړي په باقاعده توګه ګرفتار کړي شوي دي. زه به خبره کوم د ټولو نه اهمترین خبر دا دی چې په لکي مروت کې په خفیه اطلاع باندې اپریشن شوی دی. دې اپریشن کې تقریبا 2 پورې سکیورټي اهلکار شهیدان شوي دي او یو شمیر په دې کې ژوبل شوي دي. دغه رنګ دې کاروای کې شپږ یا دهشتګرد هم خلاک شوي دي. دا تازه ترین اپډیټس د لکي مروت نه راغلي دي او داسې ویل کېږي چې یو ګروپ په دغه ځای کې پټ شوی هم دی او د هغوی نه ګیره تاو کړې شوې ده او څه وخت هم دغه ګروپ خاتمه کېدلی شي. بله حمله باجوړ کې شوې ده، باجوړ عنایت کلي کې، چېرته چې پولیس پیکټ باندې ترهګرو د هینډ ګرینیډ حمله وکړله. خو د خوش قسمتۍ خبره دا ده چې په دې حمله کې پولیس اهلکار محبوس پاتې شوي دي او د دوی په جوابي کاروای کې دغه ترهګر په تیښته باندې مجبور شوي دي. کتونکو همدا و د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ. راتلونکي ویلاګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.